مرګ داسې سفر دی که نه، دا ډېر ناشنا سفر دی. څوک چې دې لار باندې تللي دي بېرته جواب هم نه دی راغلی، او څوک چې دې لار باندې تللي دي ټلیفون یې نه دی راغلی چې یو ورځ ټلیفون وکړي او سړی وایي چې زه د پلاني څه خبرې وکړم. دا سفر ما او تا باندې ټولو باندې روان دی. زموږ استاد چې څه ورونه وو هغه موږ نه په سفر لاړو، په دې سفر باندې تللي دي. بس ګاډی راغی او هغه یې ور وختله ولاړ او موږ په شټاپ باندې ولاړ یو ورته نو پته نه لګي چې ګاډی زموږ څه وخت راځي. الله دې موږ سره د دې لحد او د حشر فکر پیدا کړي. کله چې دا فکر موږ سره پیدا شو بیا به دا دوکې دړاکې او دا ګڼکپینې د شی نه موږ نه کوو. لمن اراد ان یذکر، هغه چا چې اراده یې چې زه د دې نه پند واخلم. ابو دردا رضی الله عنه زنکدن کې ژړل. چا ته ویل ابو دردا ولې ژاړې؟ وایي د جمعې شپې به یي ابو دردا خوله به خاورو خوړلې، نو ستا په ځای به ابو دردا څوک لمونځ وکړي؟ د اوړي ګرمې ورځې به یي ابو دردا خوله به چینجو خوړلې، ای ابو دردا ستا نه به روجې څوک ونیسي؟ داسې نیکان خلک به ناست دي، دیني مجلس به یي، ابو دردا ته به کښېنې. دا خبرې مې ژړوي، وایي دنیا پسې نه ژاړم.